د افغانستان اسلامي امارت پر خوست او ننګرهار د هوایي بریدونو په غبرګون کې د پاکستان سفیر احضار کړ او ویلي دی چې د افغانستان حریم ساتنه د اسلامي امارت لپاره سره کرښه ده. بلخو په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف ویلي دی چې د پاکستان بریدونه د افغانستان پر حاکمیت بې شرمه تیری دی. او خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دی چې پر افغانستان بریدونه هیڅ کله پاکستان نشي ژغورلی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې پر ننګرهار او خوست ولایتونو د پاکستان پوځ د بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او خپل احتجاج ور وسپاره. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دی چې د پاکستان پوځ د افغانستان هوایي حریم نقض کړی دی او ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمبار کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د پاکستان لخوا په خوست او ننګرهار کې بمبارۍ د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره نقض او پاراونکی عمل دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي دی چې د افغانستان د حریم ساتنه د اسلامي امارت لپاره سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې حتما عواقب لري. بلخو په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف ویلي دی چې د پاکستان بریدونه د افغانستان پر حاکمیت بې شرمه تیری دی. په پاکستان کې د اسلامي امارت پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستان هوایي بریدونه د افغانستان پر حاکمیت بې شرمه تیری او ظالمانه عمل بللی دی. ښاغلي عبدالسلام ضعیف ویلي پاکستان په خپلو سازشي موخو کې پاتې راغلی او اوس غواړي په درواغو او داسیسو د نړۍ پام ځان ته راپاړوي. اخو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دی چې پر افغانستان بریدونه هیڅ کله پاکستان نشي ژغورلی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر ننګرهار او خوست ولایتونو د پاکستان هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلي دي او هغه د افغانستان د حاکمیت او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. حامد کرزي ویلي دی چې د پاکستان خیر له افغانستان سره په ښه ګاونډیتوب او دغه برخه کې د نړیوالو قوانینو په مراعاتولو کې دی. د نوموړي په خبره پاکستان په سیمه کې د خپلو ناسمو پالیسیو له پایلو سره لاس او ګریوان دی، خو د افغانستان د حاکمیت سرغړونه او پر افغانانو بریدونه یې نشي ژغورلی.